ګرانو ملګرو، فکر خدا کیږي چې برتانیا یوازې هغه کسان له افغانستان لندن ته راوړي دي چې له پوځیانو سره یې همکارو یا هم ورسره ترجمانانو، خو په اصل کې برتانیا شپږ ډوله کسان راوړه. یو خو هغه افغان ځواکونه وو چې د برتانوي ځواکونو سره یې عملیاتو کې همکاري کړې. دویم له دوی سره ترجمانان وو چې ترجمه یې کوله مختلفو ولایتونو کې. دریم د مختلفو وزارتونو هغه کسان هم وو چې د برتانیا په مالی ملاتړ یې پروژې پلې کړې وې او د همدې پروژو تمویلونکو سره یې تماس وو چې کله جمهوریت وپرځېده همدغو برتانوي تمویلونکو ورته لیکونه واستول او دوی راوویستل. څلورم زموږ په څیر خبریالانو چې د برتانیا پورې تړلو رسنیو سره یې کار کاوه، د همدې ادارو هم د برتانیا بهرنیو چارو وزارت یا FCDO دفتر ته لیک واستاوه. د خپلو همکارو خبریالانو د کورنیو او د دوی نومونه یې ورکړه او په همدې طریقه یې راویستل. دا څلور ډلې شو. پنځم پکې هغه افغانانو چې برتانیا ته قاچاقي راغلي وو خو د جمهوریت پرځېدو نه مخکې یا په همدې وخت کې وطن ته راغلي وو. دوی چې خبر سو برتانیا خلک باسي نو خپلې کورنۍ هم ورسره روانې کړې. دوی کې ځینې داسې کسانو چې یوازې په خپله راغله. مثلا زه هوایي ډګر کې له یوه مشر سړي سره مخ سومه، برتانیا کې 10 کاله وخت تېر وو. ما ورته ویل چې تا خپل بچیان رانه وستل؟ دوی ویل چې نه، یوازې زه هم بس یم چې برتانیا کې ژوند کوم، مسافري کوم. او ورسره مې داسې یو کس هم ولیده چې شپږو ماشومان ورسره وو. دی هم له عمره ډېر ځوان و، مېرمن یې هم ډېره ځوانه وه. ما ورته ویلې ښاغلیه دا دې څه دي؟ ویل دا خو زما بچیان دي. خو هغه ماشومانو یو دو ورته ویل کاکا، دوه درو یې ورته ویل ماما، یو دوه درو ورته ویل بابا. که پامه مې دا ځینې خلک بابا ته بابا وایي، کاکا ته کاکا وایي، ماما ته ماما وایي. ځینې داسې خلک هم و افغانانو کې چې دلته برتانیا کې وخت تېر وو، عمل ته چې تللي وو، نو دوی پر خپلو بچیانو سربیره مثلا پلار، مور یا ورونه هم ورسره راوستل. ورونه یې د خپلو زامنو په حساب راتېر کړه. او ځینې افغانان چې برتانیا کې وو، کورنۍ یې پېښور کې وې، خو کوم یو بچي ته چې پاسپورټ اخیستی و د برتانیا، نو خپلو میرمنو ته یې زنګونه ووهل چې لاړ سئ هوایي ډګر ته او تاسو هم راوتلی سئ. په هوټل کې زموږ سره داسې کورنۍ هم وه چې یوازې یو بچي پاسپورټ درلوده د برتانیا، خو د همدې پاسپورټ په برکت خپل مور، دوه درې خویندې او یو ورور یې تر برتانیا راورسول. په دوی کې له همدې چانس نه د پښتونخوا خلکو یا پاکستانیانو هم ګټه واخیسته. دوی چې هیڅ افغانستان په سترګو نه و لیدلی او له پاکستانه برتانیا ته په قاچاق راغلي وو، دلته ژوند درلوده. پېښور یا د پښتونخوا نورو سیمو کې خپلو کورنیو سره تماس ونیو، ورته ویل چې کابل هوایي ډګر ته ځان ورسوئ او خپل برتانوي پاسپورټ پوځیانو ته وښیئ، تاسو هم راوستلی سئ. په دې طریقه د پاکستان ځینې وګړي چې هیڅ یې د افغانستان تابعیت هم نه درلوده او هیڅ یې له برتانویانو سره همکاري هم نه وه کړې، خو دلته قاچاق راغلي وو. د دوی کورنۍ هم کابل ته لاړې او هلته چې کله د برتانیا پاسپورټ برتانوي ځواکونو ته وښودو نو همدغه کورنۍ هم برتانیا ته راغلي. دوی یوه لویه ګټه دا وکړه چې که قانوني طریقه راتلی نو ډېرې پیسې به یې مصرفولې. مثلا دلته ځینې کسان دي چې همدې بیروبار کې راونه وتل، که کورنۍ راولي یا میرمن راولي نو دوی مجبور دي د کال 3000 پونډه دلته برتانیا حکومت ته ورکړي او د دولتي مرستو نه هم برخمن نه دي. په اسنادو جوړولو کې یا ورکولو کې به هم ډېر وخت لګیږي. خو دا خلک چې بیروبار کې راغله یعنی هیڅ حق هم نه درلوده، لکه افغانان چې دلته قاچاقي راغلي وو په همدې بیروبار کې راووته یا پېښوریان پکې راووته، دوی ته دلته کورونه هم ورکړل سو یا که کور ورنه کړل سو د کور کرایه ورکول کیږي. دا برتانیا ته د مختلفو ډلو د راوتلو یو داستان و.